السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. امید لرم چې واړه به ښه وي. تېرې هفتې په ورځ متحده عربي اماراتو جمهور رئیس مرستیال، لومړی وزیر او د دوبۍ حاکم په خپل رسمي ټویټر پاڼه باندې یو داسې اعلان وکړو چې تر اوسه پورې متحده عربي اماراتو تاریخ کې نه و شوی چې اوس به موږ خاص مهارت لرونکو کسانو لپاره د متحده عربي اماراتو تابعیت ورکو. نو راځئ چې دا تابعیت کومو کسانو ته ورکوي کیږي، څنګه ورکوي کیږي، او آیا دا تابعیت به د دوی سره تر عمره پورې که د واپس اخیستلو امکانات هم شته. نو دغه واړه معلومات ما سره په دې ویډیو کې وګورئ. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. د تیرې هفتې په ورځ متحده عربي اماراتو ولسمشر مرستیال، لومړی وزیر او د دوبۍ حاکم په خپل رسمي ټویټر پاڼه باندې یو ټویټ وکړ، کوم چې په هغه کې راغلی دی. تاسو په سکرین باندې هم ښکاري چې اوس مونږه تجارانو ته، کوم څوک چې متحده عربي اماراتو کې پنګونه کوي، خاص استعدادونه، مطلب چې په یو کار کې خاص استعداد ولري، پروفیشنل خلک، مطلب مسلکی خلک، کوم چې ساينس پوهان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هنرمندان دي او لیکوالان دي، نو دوی ته به متحده عربي اماراتو تابعیت ورکړی شي. نه صرف دوی ته به دا تابعیت ورکړی شي، ورسره به دوی کورنۍ ته هم ورکړی شي. تجارانو ته یې په کومو شرایطو ورکوي؟ تجارانو ته تابعیت په هغه صورت کې ورکوي چې دوی خپل ملکیت ولري په متحده عربي اماراتو کې. ډاکټران او خاص مهارت لرونکي کسانو ته به په کومو شرایطو دا تابعیت ورکوي؟ دوی باید د ساينس په یو داسې برخه کې مهارت ولري کوم چې متحده عربي امارات ورته اړتیا لري، او ترلاسه کلونو پورې تجربه ولري. ساينسدان باید په پوهنتون، څیړنیز انسټیټیوټ یا خصوصي سکتور کې فعال څیړونکی وي او ترلاسه کلونو پورې تجربه ولري. استعداد لرونکي کسانو کې به هغه چاته تابعیت ورکړی شي کوم چا چې یو داسې څیز اختراع کړي چې متحده عربي اماراتو اقتصاد وزارت لخوا تصدیق شوی وي، نو دوی ته هم دا تابعیت ورکوي کیږي. هنرمندانو کې به کوم هنرمندانو ته تابعیت ورکوي؟ هغه هنرمندانو ته به تابعیت ورکوي کوم څوک چې په کلتوري، هنري او نورو استعدادونو کې مخکښ وي، لږ تر لږه یوه نړیواله جایزه ولري، او ورسره متحده عربي اماراتو اړوند ارګانونو څخه ریکمنډیشن لیټر ولري. مطلب دا چې متحده عربي اماراتو تابعیت اخیستل کوم آسان کار نه دی. د تابعیت اخیستلو لپاره به تاسو اجرایي شوراګانې به سیمه ییزې محکمې ته معرفي کوي. کله چې د کسانو تابعیت واخیستو، که چیرې دوی په آینده کې قانون مات کړي یا بل داسې کار وکړي کوم چې متحده عربي اماراتو دولت ته پکې نقصان وي، نو د دوی څخه به د تابعیت واپس واخیستی شي. دوستانو، د دې قانون له مخې که چیرې تاسو متحده عربي اماراتو تابعیت واخیستو، نو تاسو د دې تابعیت سربیره د خپل اصلي هیواد تابعیت هم ساتلی شئ. مقصد مونږ افغانانو کې کوم چا متحده عربي اماراتو تابعیت واخیسته، نو دی د دې سربیره د خپل ګران هیواد تابعیت هم ساتلی شي. نو دا هغه معلومات کوم چې متحده عربي اماراتو تابعیت اخیستلو په باره کې وو. امید لرم چې په پوه شوي به وي. دوستانو، متحده عربي اماراتو تابعیت اخیستل کوم آسان کار نه دی، خاص کر زموږ هغه مزدوران کوم چې متحده عربي اماراتو کې مزدوري کوي، یا هغه تجاران کوم چې لسګونو کلونو را په دې متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي او دوی خپل ملکیت نه لري یا کوم خاص استعداد نه لري کوم چې ما مخکې درته بیان کړ، نو دوی ته هم د تابعیت نه ورکوي کیږي. که چیرې د باره کې لا زیات معلومات راغله، نو تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته کیبوئ، انشاءالله چې زه هم په وخت خبروم. که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ، نو دا سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که فیسبوک پاڼې ته نه وئ، نو دا ضرور در سره فالو کړئ. دغه ویډیو خپل واړه ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دغه باره کې معلومات ورسیږي. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کومه. حال او آباد اوسئ.